بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو، نن به درته د یوټیوب اړوند یو طریقه وښیم چې څنګه کولی شو د یوټیوب ویډیو ته تمبنیل یا هغه د مخې انځور اضافه کړو. نو دا طریقه به تاسو ته وښیم. لومړی خو به تاسې راشئ یوټیوب ته او زمونږ د یوټیوب چینل به سبسکرایب کړئ. سمارټ ټیکنالوژي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره. نو دوستانو، مونږه ډایرکټ نشو کولی چې په یوټیوب کې تمبنیل یا د مخې انځور ور اضافه کړو. نو دې لپاره به تاسې پلی سټور ته لاړ شئ. پلی سټور به اوپن کړئ او کله مو چې اوپن کړ په سرچ کې به ولیکئ یوټیوب سټوډیو یا وای ټي سټوډیو ولیکئ هم راځي. نو کله چې دا ولیکئ نو تاسو ته به یوټیوب سټوډیو راشي. دا اوس ما انسټال کړې ده. تاسې به دا په انسټال بیا کلیک وکړئ. نو دا تیار ما یوټیوب سټوډیو انسټال کړې ده. اوس ځو د دې اوپن ته، دا اوپن کوو. کله مو چې یوټیوب سټوډیو اوپن کړه نو دې نه وروسته به تاسې راشئ په کنټنټ به کلیک وکړئ. کنټنټ باندې مو چې کلیک وکړو تاسې ته به ستاسې ویډیوګانې راشي. ویډیوګانې چې کله راغلې غواړئ کومې ویډیو ته تاسې د مخې انځور چینجوئ، نو زه راځم لاندې یو ویډیو ته غواړم چې د مخې انځور چینج کړم. مثال دغه غواړو چې ټاسک بار باندې څنګه خپل نوم ولیکو، دغه ویډیو ده. زه دې ته غواړم چې څه چینج کړم، د مخې انځور یا تمبنیل چینج کړم. نو چینج کولو لپاره به تاسې راشئ دغه تریپل ډاټ چې دی په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې کلیک وکړو بیا به تاسې کلیک وکړئ په ایډیټ ویډیو باندې. کله مو چې ایډیټ ویډیو باندې مو کلیک وکړو دې نه وروسته به تاسې راشئ دغلته چې دا کم د پنسل نشان دی دا به کلیک کړئ. دې باندې به کلیک وکړئ. دې نه بعد تاسې ته اوس دا وایي چې تاسې کولی شئ تیار د دې ویډیو نه هم درته تمبنیل راخلي دغه څو دانې، او که نه چینج باندې کلیک کوئ. تاسې خپل د خوښې در سره جوړ کړی مو دی هغه راوړئ. نو ما خپل د خوښې جوړ کړی ریسنټ، نو زه دې باندې کلیک کوم، همدغه راخلم. دا مو چې راواخیسته ډن باندې به کلیک وکړئ او دا به سیف کړئ. دا اوس اپلوډ کیږي. نو دا اپلوډ شو. ګورئ دوستانو، دغه ویډیو چې کوم د مخې انځور دا چینج شو. نو په دې طریقې سره تاسې کولی شئ چې په یوټیوب ویډیو کې خپل د خوښې وړ انځور یا تمبنیل ویډیو ته اضافه کړئ. د درنو دوستانو چینل سبسکرایب کړئ، د سمارټ ټیکنالوژي ویډیو وګورئ او د نورو دوستانو سره یې شیر کړئ.